امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دوی دواړو یو واقعه را نقل کړې ده چې په بني اسرائیلو کې یو کس له ایمان بغیر نیک اعمال یې لسرې کړي نه ولو. کله چې د مرګ وخت را نږدې سو بچو کور خاندان اولاد ته وصیت وکړي ول زه چې کله مړ سم ما به راواخلې په اور کې به مې وسوځئ. چې کله مو په اور کې وسوځلم ازما چې کومې ایرې سولې دا به راواخلې نصفه فی البر و نصفه فی البحر نیمې به راواخلې په وچه حصه کې د دریاب دا به وغورځوئ او نیمې به بیا راواخلې دا به په دریاب کې وغورځوئ. کله چې دی مړ سو اولاد بچو یې هغه رقم وصیت د ده دا پر ځای کوي لکه څنګه چې د وصیت ورته کړی و بچو یې هغه وصیت پر ځای کوي. راوایخسئ په اور کې وسوځئ په اور کې چې وسوځئ د ده چې کومې ایرې کوم پم پاته سولو هغه یې راواخسئ نیمه یې په وچه حصه کې د مځکې وغورځوئ او نیمه یې په دریاب کې وغورځول. ځکه دا وصیت ده کړی و ده ویلي و چې ما له ایمانه بغیر نیک اعمال نه دي کړي ما چې کوم ګناهونه کړي دي ما چې کوم بدکارونه کړي دي د دې په وجه به الله پاک ما ته ډېره سخته سزا او جزا راکړي. نو کله چې دی مړ سولو بچو یې دغسې ترتیب ورسره وکړي الله پاک فامر الله البر فجمع ما فيه الله پاک وچې ته مځکې ته امر وکړي دا یې داسې کومې ایرې دي کومې اجزا دي دا سر راجمع کړه. الله پاک و دریاب ته هم امر وکړي ول د داسې دا کومې ایرې دي کوم اجزا دي دا سر راجمع کړه. دریاب هم سر راجمع کلو وچې مځکې هم سر راجمع کو. نو له دې څه انسان جوړ سو الله پاک پوښتنه ځینې وکړه ثم قال لما فعلت هذا الله پاک ورته ویل دا پیل دي د څه لپاره وکړئ ده ورته وویل قال من خشیتک یا ربي دا مثال خشیته او ستا له ویر اله العالمین دا کار وکړئ وانت اعلم تعلم وي چې ما نیک عمل لسرې کړی نه ولو. وای د الله پاک مغفرت او رحمت دا پر جوش رالی و دا انسان ته بخښه وکړل. د الله پاک رحمت او مغفرت دا ډیر وسیع ده دا ډیر پراخ ده. انسان به هر وخت دا ګمان کوي انسان به هر وخت د الله پاک د رحمت امیدوار وي. انسان که هر څه ګناهونه کړي وي هر څه بدکارونه یې کړي وي لیکن دا به ګمان وي چې الله پاک و ما ته بخښه کوي الله پاک له ما سره د مغفرت او د رحمت معامله کوي. هیڅ وخت به انسان د الله پاک په دربار کې نه ناامیده کیږي. الله پاک وایي زما له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ زما له مغفرت زما له بخښې څخه مه ناامیده کیږئ.